په حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مرکزی دارالایتام کې د کلنۍ ازموینې د فایلو اعلان غونډه ترسره سول. د یادې غونډې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت د جهادي مدرسو او دارالایتامونو لوی رئیس شیخ مولوي عبدالواحد طارق، حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مرکزی دارالایتام محتمیم مولوي محب الله عتیف، د کندهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست سمع شکایات امیر شیخ مولوي عبدالوارث حنفي او یو شمیر نورو مسؤلینو ګډون درلود. د افغانستان اسلامي امارت جهادي مدرسو او دارالایتامونو لوی رئیس شیخ مولوي عبدالواحد طارق وایي دا اسلامي نظام دی او دلته د شریعت او فقه احکام زده کړې ته اړتیا ده. نوموړي د دارالایتامونو طالب العلمانو ته په وینا کې وویل چې سمه زده کړه لازمه ده ترڅو د همدې علم په مټ حق فیصله وکولی سي. دا اسلامي نظام ده، دلته شریعت ته ضرورت ده، دلته د قرآن کریم احکامو ته، د احادیثو احکامو ته، د فقه احکامو ته ضرورت ده. دا په دغو مدرسو کې زده کیږي. سم زده که چې بله ورځ بیا د خلکو منځ کې غلطه فیصله ونه کړي، خلکو منځ کې غلطه قضا ونه کړي. داسې نه وي چې یو چا حق نه وي ته حق ورکړي، د یو چا حق ده او حق یې درنه پاتې سي. سم خپل دین زده کوي، خپل شریعت زده کوي، خپل اسلامي نظام زده کوي. د کندهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست سمع شکایات امیر شیخ مولوي عبدالوارث حنفي په یاد غونډه کې د قرآن کریم د زده کړې پر ارزښت وینا وکړل او ویل چې د همدې قرآن ښه زده کړه مو د دنیا او آخرت نیکمرغي ده. که د چا دا خوښ شي د الله سره خبرې وکړي، قرآن دی وایي. دلته په کلو باندې تاسو د الله سره خبرې روانې دي، د الله سره مو مجلس روان دی. د الله غټ فضل کرم دی. ته ورسه د ټولې دنیا کې د خلکو یتیمان هغه کاغذان ټولوي، هغه پلاستیکان ټولوي، هغه تمام ورځ په نشو په د سګریټو ټوکرې ټولوي، هغه نشې پکوي. الحمدلله تاسو حافظان یاست، تاسو طالبان یاست. بیا مونږ د نتایج ورځ ده، ګوره اوس به نو نتایج اعلانیږي. بلخوا په یاد دارالایتام کې په زده کړو بوخت طالب العلمان وایي چې د اسلامي نظام برکت دی چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره سوې او د مسؤلینو په ځانګړې پیرزوینه خپل زده کړې بشپړوي. موږ د خپلو استادانو څخه راضي چې موږ ته یې ښه تربیه راکړله او موږ یې روزلي وو. موږ د استادانو څخه ډېر راضي او موږ خوشحاله یو د استادانو سره چې موږ ته یې ښه تربیه برابر کړې وه. موږ د شیخ صاحب څخه ډېر راضي یو خدا دی چې موږ ته د دارالایتام جوړ کړی دی او د دې څخه د شیخ صاحب ډېر راضي او بل موږ ته ښه استادان برابر کړي دي او ښه د تعلیم زمینه را برابره کړې ده. دا چې د کال اخره د خپلو استادانو څخه ډېر راضي یم. دلته په امتحان کې هم کامیابه سولو. نو اول د الله پاک څخه ښه دغه کوو چې موږ ته د داسې زده کړو زمینه برابره کړې ده او دوهم امیرالمؤمنین شیخ صاحب څخه خوښ چې موږ ته داسې دارالایتام راپاله کړی دی او داسې ښه زمینه یې راته برابره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د زده کړو برخې ته ډېره پاملرنه سوې او مسؤلین لا هم هڅه کوي ترڅو دغه بهیر د ښار ترڅنګ ټولو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو ته وغځوي ترڅو هیوادوال د علم له نعمت څخه برخمن سي.